السلام علیکم زما ګران مینوال زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم مینوالو ټاپک شروع کولو نه مخکې زه خپل هغه ملګرو ته دا ویل غواړم چې چا زما یوټیوب چینل نه دی سبسکرایب کړی برای مهرباني تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ ورسره بیل آیکن هم پریس کړئ مینوالو زما چې کوم ټاپک دی هغه دا دی بیګا راغلی و د علیشه مور نو د هغې ویډیو ما صحیح کړه ډېره ناجیزه ویډیو جوړه کړې وه مذاق یې جوړ کړی و خپل دین سره مذاق جوړ کړی زه دې ته ویل غواړم ظالم خدای پاک نه ویریږه دا تا څه مذاق جوړ کړی دی کنجرتوب خو دې کولو خو ورسره اوس دین اسلام پورې ته مذاق اخلې شرم دله نه درځي دا غلط حرکتونه کې لګیا پتا کې شرم نشته که نه نو خیر دې هېڅ خبره نشته ما سره دا د سرنج پروت دی وګورئ 50 سی سی والا صحیح دی کو که نه خلک خو راځي خلک وایي چې یار کمزوري مې کېږي هغې دپاره ډریپ ولګوه ته به مې نیولې ده ډریپ ولګوه خو زه تا ته دا ویل غواړم ظالمې خلکو ته خو مونږ طاقت ډریپونه لګولي دي نور لګولي خو تا دپاره سپیشل ډریپ راغلی دی هغه د غیرت دی غیرت ډریپ به درته لګوم ښه دا سرنج ستا دپاره راغلی سپیشل دا چې کوم خلک بې غیرت وي که نه نو دې سرنج نه مونږ د هغې بې غیرتي وباسو او د هغې په ضد بیا هغې له یو 100 سی سی والا سرنج چې کوم راغلی دی نو هغې کې لږ شانتې والا غیرت اچو صحیح شو که نه په خبره باندې پوه شوې که نه صحیح شو امید لرم چې زما خبره باندې به ته پوه شوې نو خبره داسې ده که نه چې لږ شانتې به تا کې غیرت به واچو ولې چې ته په خبره باندې خو نه پوهېږي تا دپاره غیرت پکار دی او غیرت چې کوم دی نو هغه په ډریپ کې به انشاءالله درته به لګومه بېغمه اوسه همدلته کې به لیډي ریډینګ کې به درته لګومه ډریپ شرم تاسو کې شته دی نه څه په تا کې او څه ستا په خاوند کې زه ستا خاوند ته دا ویل غواړم و بې غیرته ته خو سړی اډو د سر وهې نه هغه څنګه تپوس وکړه هغه داسې چې پرون ته ښځې سره ناست وې نو هغه ستا ښځه ده ته خپل ښځې ته دا وې ای سړیه دام کېدی شي یو سړی خپل ښځې ته سړی وایي نو خبره خو مکه ده که نه دوچه ته ما ته سړی نه ښکارې ته یې پوه شوې که نه ته دا یې دا ولې چې یو سړی خپل ښځې ته سړیه پاسه که نه سړیه خبره داسې ده نو بس تا خپل ښځې نه سړی جوړ کړی او ته په خپله مکه شې خبرې باندې پوه شوې که نه اصل کې چې ته سړی وې که نه نو تا به دا غلط حرکتونه به نه کول په خپل لور باندې به دې ګډا نه کوله غلط ته دا ډوسر مسلمان خو یې نه او ته پښتون هم نه زه درته ویم زه دله چیلنج در کوم چې ته پښتون اډو د سره یې نه چې پښتون وې که نه تا به یوه خبره کړې وه سر به دې قلم شوي خو تا به خبره به نه بدلوله خو نه که نه ته خو کم اصل صحیح شو که نه خبره باندې پوه شوې نو خبره داسې ده زما د نور خبرو کولو مقصد څه داسې نشته زه درته دا ویل غواړم دا غلط کارونه پرېږدي او دا چې کوم نن به ته وایې زه روسټینګ به کوم چا پسې روسټینګ کې خپل ځان پسې کې خپل ځان یادې روسټینګ کې به ته څه وکړي کنځلې به وکړي تاله نور څه تاله څه چل درځي ته نور څه کولی شي ته ما ته دا ووایه کنځلې به کې که نه زمانه کیزه نه د کنځلو نه علاوه هم کار شته بنده ښه طریقه باندې خبرې کوي خو تاله هغه طریقه نه درځي اصل کې ته خو بړوایې که نه نو بړواله څه چل ورځي څه چل ورځي بړواله نه ورځي د ښځې دلالې د لور دلالې تاله به څه چل درځي ته ما ته دا ووایه آخره کې خبرو مکه ده که نه ډبګري ګاډ کې به اجراګانو سره به ګرځېدي او ډولکۍ به دې په غاړه کې اچولې وه او یو ورځ اجرا نه دې پیسې پټې کې هغه در سره څه کار کړي وو بچیه داسې خو مه وایه که نه مونږ ته خو د پل پل خبره پته وي چا سره څه شوي دي چا سره څه شوي دي دا هرې خبرې مونږ ته پته وي خو زه ستا پوره هسټري خو نه کولاومه ولې چې
بیا به خلک ما ته وایي یار دا دې ورسې څوک ستا خو عزت اړو د سره شته دی نه نو دا چې کوم زه نورې خبرې کوم خلک به بیا تو لعنت به درته وایي صحیح شو که نه بس زه به ستا چې روسټینګ راغو که نه زه به بیا په هغې باندې به تاله جواب در کوم خو دا روسټینګ نه مخکې ما تا ته ویل چې دا ویډیو ته وګوره صرف یو ځل صحیح شو که نه په خبره باندې پوه شوې که نه کنی نو په بله خبره باندې به دې پوه کومه نو مینوالو چې زما ویډیو ستاسو خوښه شوي نو لایک یې کوئ خپل کمنټ راته راولېږئ اخره کې بیا یو ځل ویمه چې کوم وروڼو زما چینل نه دی سبسکرایب کړی برای مهرباني تاسو زما یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ وسه په خوا کې بل آیکن هم پریس کړئ والسلام